داسې ځای ته راغلی چې دا د صحت جوړونې تر ټولو غوره ځای دی. ورزش هغه عمل دی چې انسان جسما قوي او روحا ځلوروي. نو کله چې موږ تاسې ورزش کوو ضرور به جسما هم روغ یو، کومه ناروغتیا مریضي به راباندې تاثیر نه کوي، او که چېرته ورزش کوو نو د روغتیا سره سره به زمونږ ذهنا هم قوي او روحا به هم ځلوروي. استاد محترم، دا چې جمناسټیک کوئ د نورو ورزشونو سره د جمناسټیک فرق څه دی؟ سلامونه مې در واخلئ ملګرو، هیله ده چې ښه به روغ او جوړ به اوسئ، صحتونه به مو هم برابر وي، ځکه داسې ځای ته راغلی یو چې دا د صحت جوړونې تر ټولو غوره ځای دی. ورزش هغه عمل دی چې انسان جسما قوي او روحا ځلوروي. نو کله چې موږ تاسې ورزش کوو ضرور به جسما هم روغ یو، کومه ناروغتیا مریضي به راباندې تاثیر نه کوي، او که چېرته ورزش کوو نو د روغتیا سره سره به زمونږ ذهنا هم قوي او روحا به هم زړور. نو استاد محترم، لومړی خو درته ستړي شئ او ښه راغلاست وایم، ستړی مو شي هر کله راشي. ډېره مننه، سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او درنو لیدونکو ته. ډېر زیاته مننه. استاد محترم، موږ خو در سره بلد یو او تاسې په پوره معنا پېژنو، ځکه چې راغلي ستاسې ادرس یو نو دې نه معلومېږي چې موږ پېژنو. استاد محترم، به درنو لیدونکو ته ځان معرفي کړي، له هغې وروسته به سره نورې خبرې کوو. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او درنو لیدونکو ته. استاد محب تو داخل ما د لوی پکتیا جمناستیک مسؤل او د افغانستان د پارکور فدراسیون مشر. استاد محترم، دا چې جمناستیک کوئ د نورو ورزشونو سره د جمناستیک فرق څه دی؟ جمناستیک کې ډېر څه دخیل دي؟ جمناستیک هغه سپورت دی چې دغه سپورت د موږ او تاسې د ټولو سپورتونو مور وایو. لکه دا له پاکستان نه شروع کېږي. په افغانستان کې موږ څلور رقمه جمناستیک لرو چې هغه ورتستیک ده، یعنې مردانه شپږ وسیلې لري چې هغه عبارت له توشک او متواضع او سیم او حلقه او اسپک نه دی. یو بخش موږ پارکور لرو چې هغه صحرایي کار کېږي. دا ورزشونه ته ولې دي چې د ټولو ورزشونو مور وایي؟ ځکه دغه ورزش کې ټول بدن تربیه کېږي. یو ورزشکار که غواړي چې ښه ورزشکار شي، ښه لاسته راوړنه ولري، هغه که په کرکټ کې وي، که په فوټبال کې وي، که په بازي کې وي، که په هر سپورت کې وي، دی باید جمناستیک وکړي، چون په دې کې ټول بدن تربیه کېږي. اساس د سپورتونو چې ده همدغه جمناستیک ده. موږ له نرمش نه، له فزیک نه، له سرعت نه، له قدرت نه به ورزشکار ډېر برخورداره وي. چون موږ تاسې ګورو که چیرې جمناستیک د زمینه مسایل داسې کار ورته وسي نو کرکټ کې به ښه ستوري ولرو، لکه چې موږ تاسې اوس الحمدلله لرو. دغه سپورتونه ځکه د سپورتونو مور فیلډینګ برخه کې هم ډېر مهم جمناستیک، ځکه چې بال پسې ډایف اړول یا ملا کړول دا ډېر مهم دي. چون ډېر مهم ده هر بخش کې، لکه ډایف کیپینګ چې اخلي موږ تاسې فش ورته ډایف پسې وهي، کیچ اخلي، سرعت دي ډېرې، قدرت دي ډېرې. نو جمناستیک په ټولو ورزشونو کې مهم رول لري. دا پوښتنه مې استاد محترم په دې خاطر وکړه چې اکثره ملګري چې دي جمناستیک سره ناشنا دي، صرف نوم یې اورېدلی دی خو په اصلي معنا نه پېژني. بله موضوع، په جمناستیک کې خو د بوکس او د لغتې څه کار نشته، همداسې وایي؟ نه، جمناستیک چې دا صرف وسیله لري. یو بخش موږ پارکور لرو، یو ارتستیک لرو. ارتستیک یو بخش توشک لرو، یو بخش متواضع لرو، دوه لاستې چې لري، یو اسپک لرو، حلقه لرو، سیم لرو. هغه ارتستیک جمناستیک یعنې شپږ وسیلې لري. یو جمناست کولی شي په شپږ وسیلو کې مسابقه وکړي. یو موږ بخش صحرایي لرو چې کولی شي دریا پنځه منزل نه څلورم منزل ته ځان واچوي، صحرایي کار وایي، 2 متره جوی نه خیز واچوي، موټر د سر نه والوځي، هغه ته موږ پارکور بخش وایي. هغه کولی شي چې نظامي استفاده هم ترې نه وکړي. او دغه د جمناستیک دغه کوم ډولونه چې تاسې یاد کړل، دې کې ډېر مهم کوم یو دی د ورزشکار لپاره چې هغه نور ورزشونه هم کوي او سره څنګه جمناستیک هم باید وکړي؟ چون یو ورزشکار باید درې شی په نظر کې ونیسي چې یو باید ښه نرمش ولري، ښه فزیک ولري او ښه خوراک ولري. ولکه دا درې شی دی ولري دی کولی شي ښه ورزشکار شي پیدا کړي. ځکه د ورزشکار اساس یې دغه په نرمش کې ده، ورزشکار اساس یې دغه په فزیک کې ده، د ورزشکار اساس یې دغه په سرعت کې ده.
نو جمناستیک دغه شی کې جمناست ونه لري هغه نشي کوي چې ورزشکار شي. خپل استاد تاسو څومره وخت تیر کړی په جمناستیک کې له څو کلنۍ مو شروع کړی او تر څو کلنۍ پورې مې زده کړه کوله بیا تر څه وخت نه دغه د استادۍ دنده مخ ته وړئ؟ چون تقریبا 22 کاله کې زه بابا مې کې کلب لرم او هم یو بخش رئیس هم په اولمپیک کې چې بخش ته پارکور وایم موږ الحمدلله خارجي مسابقې کړې دي سیالۍ هم کړې ډېر سفرونو ته تللی یم نو تقریبا 22 کاله کې زه ورزش کوم. زه تقریبا 12 کلن وم چې ما دغه ورزش کوم. 12 کلن چې ورزش څو کلنۍ پورې شاګردۍ کې تقریبا تر 13 کلنۍ پورې 13 کلنۍ هغه نور څه بیا د استادۍ بخش ته دغه استادۍ بخش ته راغله. هغه مخکې زموږ استاد یو هغه یاد د بخیر وي اوس په ایټالیا هیواد کې دا هغه کلب ما مخ ته ور بعد تقریبا 22 کاله کې چې بده بابا مینه کې دغه ورزش مخته او په جمناستیک کې وزن څومره مهم دی څومره وزن باید ولري؟ چون جمناستیک باید له فټنس نه جوړ وي له فزیک نه جوړ وي لاغه نه جوړ وي څومره چې جمناست سپک وي هغومره ښه وزن وي. ډېر هغه وزن ده چې له 15 کیلو نه تر 15 کیلو پر باید یو جمناست وي. مهم چې دا ډېر په هغې کې باید فټنس ولري اساس جوړ وي. مونږ ته وزن نه ده مهم استعداد مهمه ده. که یو نفر ښه فزیک ولري ښه ورزشکار ده که ښه نرمش ولري ښه ورزشکار ده. چون جمناست استعداد غواړي فزیک غواړي نرمش غواړي. تاسو ته چې کله یو شاګرد راځي دلته د زده کړې لپاره څومره وخت کې داسې تضمین شته چې مثلا یو شاګرد په دغه عمر وخت کې یو ښه جمناستیک کار جوړ شي؟ موږ نظر په استعداد باندې دا ګورو ورزشکار ته ګورو چې دغه فزیک څومره ده نرمش څومره. موږ بیا ګروپ بندي لرو 3 ګروپ لرو A ده B ده C ده له صفر نه شروع ورته کوو C ګروپ کې راځي C نه بیا راځي B ته B نه راځي بیا A ته. که چیرې دغه ورزشکار استعداد کوي مغز کوي روحن فکر آرام وي هغه موږ B ته راړو. که پوهېږي دا زر زده کوي هغه A ته راړو. نو داسې ورزشکاران شته چې په یو میاشت کې 3-4 ملاقات کوي. داسې ورزشکار چې هغه په 2 میاشتو کې نشي کولی نو هغه زر موږ یې ته راړو. نظر په استعداد باندې ده. که ورزشکار لکه زما هدف دا چې مثلا له صفر چې یو کس استعداد ولري یو ښه جمناستیک کار په څو میاشتو کې جوړ شي؟ څو کال کې تقریبا 2 کاله نیسي 2 کاله نیسي د باید ورزشکار شي. جمناستیک ثقيله ده نظر نور سپورتو ته. جمناستیک زما په نظر څومره چې ما اورېدلي مخکې تاسو په خپل خبر یادونه وکړه چې له ماشومتوب نه چې وشي ډېره بخښي ځکه دا وخت کې عضلات ډېر ښه غځېږي هغه نرمش ډېر ښه کېږي. موږ تاسو مثال دی یو نیال ورکو که چیرې موږ تاسو یو نیال کېدو هغه چار طرف قاتو کاتېږي نو بیا هغه سماره کوي. نو له کوزاکستان نه به شروع شي دغه سپورت ځکه هغه ماشوم ډېر نرم وي نسبت موږ تاسو سن ته وګورو چې هغه سن مغټ وي هغه کله کاتېږي. نو دا له کوزاکستان نه شروع کېږي تر څو چې غټېږي 13 کلنۍ ته رسېږي دوی د دغه ورزش قهرمان یا تل وي لاسته راوړنې لري. استاد محترم کله چې موږ تاسو جمناستیک کوم ملا کړو ضرور له ژوبل کېدو سره مخ کېږو خوږېدو سره مخ کېږو. کله داسې راغلي چې په خپله د ورزش په وخت کې خوږ شوی لاس پښه ماته شوي؟ طبعا ما خپله 1490 کالو چې په اولمپیک مسابقې وي تلویزیون راغلی هغه ته نمایش ورکاو خپله به دا غاړه غورځېدلم چې یوه میاشت مې دا غاړه داسې پاتې وه. چون دا خو لري طبعا دا خو باید ډېر احتیاط سړی وکړي. د استاذۍ په دوران کې داسې شاګردان د سره مخ شوي دي چې یا داسې یوې پېښې سره مخ شوي چې شاګردان دې خوږ شوي دي؟ دلته ډېر شاګردان یو ورځ نه وم چې شاګرد مې راغورځېدلی په غاړه بیا کله سر خلاص کې شبخانه کې ودی حتی کوما حالات ته تللی شاک ورته وایي شاک حالات ته تللی نو بیا ښه ده الحمدلله محافظتي توشه کې لرو هغه نفر موږ نه پرېږدو چې هغه فزیکي ضعیف وي هغه نه پرېږدو چې ملاق ووایي. داسې ورزشکار موږ غواړو چې هغه په ځان باندې مطمئن چې دوی 2 دوره 3 دوره په هوا کې ووایي. دغسې حالاتو کې د کوم ډول عکس العمل سره مخ شوی د ټولنې د پلرونو د کورنیو څه خو وایي نه چې مثلا زما زوی خوږ شوی دی دا سره کوم ورزش دی سره کوم نه دی؟ چون دلته دا موږ یې ګورو ورزشکار ته هغه راخلو اول موږ یو تعهد پاڼه ورکوو چې باید دې ورزش کې حتی کوازي چې تر مرګ راځي انسان ده. نو چون جمناستیک یو کې لیکلي جمناستیک د مرګ سره لوبه ده. چون داسې یو نفر باره چې والو حجم 2 چنده کېږي کله وغورځي طبعا خوږېږي خو موږ الحمدلله داسې ډېر کلبونه ډېر شته چې هغې کې نفر تلف شوی ده مړ شوی ده. یو څو موده مخکې به دغه کتجي کې یو نفر و چې ملاق یې وهه چون هغه د میډیا په بخش کې ډېر مشهور و بیچاره په غاړه راوغورځېد سو د فقرات مات شوی مړ شو بیچاره. یو شاګرد چې کله راځي وروستۍ پوښتنه به درنه وکړم څه کول ورته پکار دي له لومړي سټپه تر هغې چې د یو ښه جمناستیک کار جوړېږي له کومو احتیاطي تدابیرو باید کار واخلي او په کوم ډول سره باید مخکې لاړ شي تر څو خوږ هم نه شي او په کامیابۍ سره خپل هدف ته ورسېږي؟ نو اولین چې راځي باید دوی په فزیک باندې ډېر کار وکړي په نرمش باندې ډېر کار وکړي په اساس خوراک باندې ډېر کار وکړي چې کله دغه شی هغه جوړ سو فعال دغه نه موږ د ګروپ هغه ته راوړو ګروپ باندې ته راوړو په دې باندې موږ وسیلې کار کوو متوازي او کار وکړو چې د فزیک سټپ بای سټپ سره پورته راغی نو دوی کواسي ښه جمناسي که چیرې لاس یې ضعیف وي موږ هغه نه غواړو پرېږدو چون دا تاسې شامل حق چې وایي د باندې ټول وزن بدن په لاس باندې راځي که دوی چیرې فزیک کوي نه دوی نشي کولی چې ورزشکار شي. نو اولین موږ دغه ده چې باید د فزیک باندې ډېر کار وکړو
په نرمش باندې کار وکړو بعد دغه نه په شکل دی بي سي ورته زده کړو تر څو ګروپ ته راشي. دغه کلاس چې اوس لګیا دی او نور کلاسونه به هم د ورځې په جریان کې څومره وخت تمرین کوي د ورځې 1 ساعت 2 ساعته موږ یو ټایم لرو 4 شپږ پورې بل ټایم شپږ نه اتو پورې 2 ساعته تمرین ورکو یعنی 2 ساعته شل دقیقې موږ فزیک ورکو لکه یو کلاس 1 ساعت تمرین یو ساعت نه 2 ساعته یو کلاس ځکه تقریبا نیم ساعت 15 دقیقې خدا خو نرمش باندې لګي کنه نو 2 ساعتو کې یو کلاس اخر 2 ساعت کار چې سړی 2 کالو کې درنو لیدونکو نو ډېر څه جوړیږي. استاد محترم په ورستیو کې هیوادوالو ته ورزشکارانو ته ځوانانو ته پیغام مې تاسو د میډیا له طریقه ده ټول ځوانانو ته دا پیغام لرم چې راسي ورزش وکړي تر څو یو ښه وجود ولري د نشي توکو نه لري وسی چون پیغمبر سلام وایي والمؤمن القوي افضل من المؤمن الضعيف قوي من بهتر ده نسبت ضعیف ده نو دا د حدیث پیغمبر سلام ده چې راځي موږ تاسو وطن ته او جامعیت ته ځوانانو ته کار وکړو راسي ورزش وکړي د منکراتو نه لري وي نشي توکو نه لري وي راځي سپورت وکړي تر څو موږ تاسو د خپل نشان او بیرغ او نړۍ کې ورپو همدغه ورزشکار د افغانستان د افتخار راوړي ټول نه مې دغه پیغام د جبهت ورزش وکړي. ډېر زیات مننه د استاد خبرو په تایید به زموږ ولنډه خبرو کوم کله چې موږ تاسو ورزش کوو کله چې موږ تاسو سپورت کوو نو موږ تاسو دغه صحتا روغ یو ذهنا روغ یو کله زموږ استاد صحت روغ زموږ استاد ذهن روغ موږ تاسو هر کار په ډېر خوښي او په ډېر اسانۍ سره کولای شو. زموږ استاد د کارونو دغه د ډیلتوب یا د سستوب یو ستر لامل دی چې موږ تاسو ورزش نه کوو وجود کې موږ انرژي نه ذهن موږ آرام نه او هغه پر سکون نه چې موږ تاسو کارونه مختوي سو. نو د استاد خبرو په تایید باندې چې ورزش د انسان هر کړنه په خشب المختوي کله چې موږ تاسو ذهنن آرام یو او وجودن آرام یو موږ تاسو هر کار څومره سخت او ډېر اسانه سره مخ تړلی شو په ډېر زیات حوصله سره. استاد بیا هم ډېر زیات من یو شاګرد دوست سره هم خبرې کوو کور د ودان چې موږ خپل قیمتي وخت راکوم سره خبرې ډېر مننه کور ودان ژوندۍ وسره